د خوست تڼۍ ولسوالۍ اړوند ترخیلو کلي کې د 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت د اوبو او انرژۍ وزارت مالي لګښت د یوه چک ډیم پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د یادې پروژې په چوکاټ کې به لسګونه متر مکعب اوبه ذخیره شي. ذکر شوې پروژه د خوست شمال خرم سندیزې حوزې ریاست په چوکاټ کې پیل شوه. نن د ترخیلو قوم په ساحه کې چک ډیم ده چې 26 متره د اوږدوالی لري او تقریبا 6.5 متره د دې ارتفاع ده. څه کم 2 میلیونه خرچه په دې باندې راځي. دا هم د اسلامي امارت لخوا نه د انرژي وزارت لخوا نه ورکول کېږي. په ذکر شوي پروژه کې به لسګونه ماهرو او غیر ماهرو کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شي. د مسؤلینو په خبره د یاد چک ډیم رغنیز کارونه به د 2 میاشتو په موده کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. هممهال د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او د اړوندو مسؤلینو څخه د دا ډول نورو ورته رغنیزو پروژو غوښتنه کوي. دغه ګاټ دغه دی چې یو خو د خواږه خوره د غره نه د صحرا نه انتقال کېږي، نه بل ځای ته دا جمع کوي، یبا دلته سوتلی کېږي. د سره لوندې د زرزمینۍ یعنې ځمکې لوندې یبا زیاتوالی راوړي. موږ ټول کلیوال او ټول د ترخیلې قوم د کلي خلکو نښښلي، ځکه دغه چک ډیم به موږ د دې نه د بې استفاده کړی شي. د دې نه مقصد دا ده چې دا د موږ پر ډېر ګټه نرم لرلی شي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې د مرکز په شمول په بېلابېلو نورو ولسوالیو کې هم په ورته چک ډیمونو باندې کارونه روان دي او په ځینو نورو کې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.